تازه خبر عبدالله ته د اروپایي ټولنې زړه تنګ شو او ډېر سخت ګواښ یې ورته وکړ. دغه ګواښ پر وړاندې جمعیت ګوند بیا ډېر سخت غبرګون ښودلی ده. اوس بیا عبدالله څه وایي؟ ویډیو راسره تر پایه وګورئ چې حقیقت څه ده. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. اروپایي ټولنې پر عبدالله ګواښ کړی چې په افغانستان کې روان سیاسي کړکېچ سملاسي پای ته ورسول شي او په وینا یې که داسې ونه شي د افغانستان له امنیتي ځواکونو او پرمختیایي چارو سره پر مالي ملاتړ ناوړه اغېزه کیدای شي. او عبدالله ته یې ګوت څنډنه کړې ده چې وطن دې له بحران سره مخ کړی، د ولس لپاره له دغه کړکېچ او شخصي ګټې تېر شه. خو دغه خبرو ته جمعیت ګوند بیا ډېر سخت غوسه شوی ده. خو د هغه ګوند جمعیت اسلامي په یو کلک غبرګون کې پر اروپایي ټولنې په دغه کړکېچ کې د یوې خوا د پلوۍ تور پورې کړی ده. دغه ټولنه یې ځان پورې حیرانه کړې. دوی وایي چې زموږ ستاسو پر خلکو زړه بدیږي او تاسو پر موږ تورونه پورې کړل. اروپایي ټولنې ټینګار کړی چې د افغان وګړو ګټو ته باید لومړیتوب ورکړل شي. دې ټولنې ویلې ښاغلی عبدالله ته یې روښانه کړې چې که د روان کړکېچ په هوارۍ کې پرمختګ ونه شي، دا به د افغانستان د امنیتي ځواکونو او پرمختیایي چارو پر راتلونکي مالي مرسته هم بده اغېزه وکړي. جمعیت ګوند بیا داسې وایي. د عبدالله ګوند جمعیت اسلامي په یو ویناپاڼه کې د اروپایي ټولنې څرګندونې یوې اړخیزې بللې دي او تورې پورې کړی چې د دې ټولنې دا خبرې د جمعیت په ټکو په افغانستان کې د ټاکنیزې کودتا په تړاو د اروپایي ټولنې د چوپتیا دوام ښیي. جمعیت ټینګار کړی چې په افغانستان کې سیاسي ټیکاو یوازې هغه مهال شونی ده چې خلک په ملي پریکړو کې ګډون ولري او عدالت او د وګړو حقونه خوندي شي. جمعیت ګوند زیاتوي چې عبدالله د ټاکنو ګټونکی ده. درنو لیدونکو، تاسو د اروپایي ټولنې دغه څرګندونو او د جمعیت ګوند دغه نقد ځواب ته څه نظر لرئ؟ له موږ سره یې حتما په کمنټ کې پرېږدئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او که ویډیو مو خوښه شوې وي نو د سره ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.